والله د اسلام او د مسلمانۍ دغه یو نښه په من کې پاتې د مونځ بس هغه اسلام د موږ نه تللی دی هغه د مسلمانۍ نښې او هغه علامې چې په موږ باندې به ښکاره کېدلې هغه ختمې شوي دي صرف د دې نه معلومیږو چې په جومات کې اذان شروع دی موږ مانځه ته ولاړ دا یو مونځ هم زما او ستا د لوبو دی د بعضې انسانانو مونځونو ته چې وګورو په داسې حالت کې به مونځ کوي ته به ورته حیران شي چې د الله بنده د دې نه خو نه کول ښه دي که نه کله کله بنګ په مانځه کې که یو رکعت نیم اوږد وکړو شاته نه وایي مولي صاحب لږ اوږد نه شو دې جومات کې مونځ نه کومه ولې وایي دا ډېر اوږد مونځ کوي څو منټه کې کوي نهه لسو منټو ته جمع رسئ زه تا نه تپوس کوم په دې نهه لسو منټو کې والله دا ډېر کم وخت دی دا ډېر کم وخت دی خو به هر حال د خپلو منځونو ته متوجه کېدل پکار دي چې دا خپل منځونه یو منځ کوو چې دا هم په داسې طریقه وکړو چې په کومه طریقه خو یې الله غواړي که منځ هم کوو او په داسې حالت کې وکړو چې الله ته قابل د قبول نه وي الله ته منظور نه وي نو اسې عاملة الناس به کې رانغلو ځان هم ستړی که الله به په اجر رانکړي نو د دې وجه نه زما محترمو په دې خپلو منځونو کې خشوع پیدا کول پکار دي